ټپې د ملالې چې راخورې شوې په میوند کې او هرې خواته په غلیم باندې حملې شوې په میوند کې سرونه شول ډېر خاورې د مغرورو انګریزانو قربان له خپل وطن نه پرګنې شوې په میوند کې لیدونکو نو تاسې به له دغه دوو بیتونو معلومه کړي وي چې موږ چېرته روان یو زو د میوند ولسوالۍ ته میوند ولسوالۍ نو یو له هغو تاریخي ولسوالیو څخه ده چې ډېرې مشهورې پېښې پکې رامنځته شوي دي نو دغه ولسوالۍ ته ځو د ملالې میوند زیارت ته او د دې تر څنګ هلته به په نورو موضوعاتو هم تاسو ته خپرونې ولرو تاسې راسره دا خپرونې تر پایه وګورئ لیدونکو موږ د لوړ میوند ولسوالۍ ته راورسېدو نو لوړ میوند ولسوالۍ په څنګ کې بیا ګورئ دا نو د ملالې میوند یا ملالې میوندۍ هغه زیارت ته تللی دی چې هلته نو نور د دې تر څنګ شهیدان او چې د انګریز سره څه وخت کې جګړه وه نو دا هلته زیارتونه دي نو موږ همداسې مخکې ورځو که په میوند کې شهید نشوي خدای ژولالیه بې ننګۍ ته دې ساتینه لیدونکو موږ د یو څه مزل وروسته د میوند ولسوالۍ ته راورسېدو بیا په میوند ولسوالۍ کې چې دا ولسوالۍ د همدې په نوم نومول شوې ده د ملالې میوندۍ زیارت ته راغلو په دغه زیارت کې نو داسې ویاړلې څوک ښخه ده چې هغې په یو غږ سره د ډیرو ځوانانو وینه په جوش کې راوسته او د انګریزانو پر وړاندې هغه جګړه کې له ځانه مېړانه وښوده دا چې نور معلومات څه دي هغه به هم درته په دې خپرونه کې وړاندې کوو او د دغه زیارت شاوخوا سیمې خلکو سره به هم غږېږو کیسې به پرې اورو تاسې راسره خپرونه تر پایه وګورئ شاوخوا 1.5 سل کاله وړاندې د عیسوي کال 1880 د جولای میاشتې په 28مه د دوشنبې په سهار د میوند په سوځنده دښته کې جګړه پیل شوه دغه جګړه د افغان ځواکونو او د انګریزي یرغلګرو پر وړاندې په داسې حال کې پیل شوه چې مشري محمد ایوب خان کوله له محمد ایوب خان سره بیا په دغه جګړه کې میرمنو هم ګډون درلود سهار پیل شوې جګړې تر غرمې په داسې حال کې دوام وکړ چې د 3.5 انګریزي لښکرو او د هندي ځواکونو پر وړاندې د افغان ځواکونو د 1500 شاوخوا کسانو یا د غازیانو مقاومت کله چې ایوب خان ګوري ورته نو داسې د ماتې احساس کوي په دغه وخت کې
ملاله میوند د جګړې میدان ته داخليږي او لدې ټپې سره چې وایي خال به د یار له وینو کېږدم خال به د یار له وینو کېږدم چې شینکي باغ کې ګل ګلاب وشرموینه. د دې سره څنګ کې بیا دا ټپی هم ویله چې که په میوند کې شهید نشوي خدای ژولالیه بېننګۍ ته دې ساتینه. د دغې ټپې په اورېدو سره د جګړې په ډګر کې هغه افغان ځواکونه چې په جګړه بوخت وو او ځینې پکې ټپیان وو په یو لوړ غږ سره راپورته سوه او د انګریزي لښکرو پر وړاندې مقاومت پیل کړ. په دغه جګړه کې نو د ډیر انګریزي لښکرې ووژل سوې او د دې ترڅنګ بیا افغان ځواکونه چې د ملالې په غږ راپورته شوي وو په همدغې غږ سره راوچت شو او د انګریزي لښکرو پر وړاندې وجنګېده. په دې وخت کې بیا انګریزي لښکر هم داسې د ماتې سره مخ کېږي او شاتګ کوي او چې هلته بیا د کندهار مرکز کې د شهیدانو څلور لارې چې په نوم یادېږي په هغه ځای کې هم د همدغې میوند د جګړې شهیدان ښخ شوي دي چې اوس هغه ځای د همدې شهیدانو په نوم باندې یادېږي. بیا نو په دې جګړه کې انګریزي لښکرو ستره ماتې وخوړله او دا په نړۍ کې یو مشهوره جګړه وه چې د یوې پیغلې په غږ سره انګریزي لښکرې ماتې شوې. د حاجي لالي اڅکزي په نوم یو کس یوې مجلې ته ویلي دي چې د هغه 121 کاله عمر و. وایي چې کله موږ د دوکان یا هغه دوکانچه چې ورته وایي دغه ځای کې ناست نو په دغه وخت کې بیا وایي یوه دنګه پیغله چې سره ټوټه یې له سره تړلې وه او په لخته کې بیا سپینه ټوټه تړلې وه. دی نو د جګړې میدان ته روانېږي او هلته بیا نو په جګړه بوختېږي. په ځینو معلوماتو کې راغلي چې د ملالې میوند قبر ته په کتو او هغه شفاهي روایتونه داسې دي چې دا نو یوه دنګه پیغله وه او د دې ترڅنګ بیا د سردارو په نوم چې د دې سره یو ځای د دغه جګړې میدان ته داخله شوې وه هغه د معلوماتو له مخې تر ډیره وخته پورې ژوندۍ وه خو بیا وروسته په خپل مرګ باندې مړه شوې وه. خالیدونکو نو د همدغه سیمې اوسیدونکی را سره دی نو دا چې دا یو داسې جګړه وه او داسې یو شهیده وه چې په نړۍ کې مشهوره وه. نو دلته به د سیمې خلکو کیسې هم واورو له دوی سره به هم غږیږو. لومړی د کاکا نوم واخله. نوم دې څه دی؟ زما نوم اجپالوان اکا د دې امتکې اوسېدونکی یم د دې ومه. نو دغه ملالۍ خورکۍ چې دی دلته د انګریزانو سره سخته جګړه کړې ده خو د دې لښکر چې دغه ځایګي څه دغه میوند د ځایګي څه چې د دې لښکر دغه سوی دی دغه کاریز څه دي اوبه ورسره اخیستي دي. دلته کاریز دی د ښې کاریز ورته وایي. د ښې د کاریز څه دي اوبه ورسره اخیستي دي. نو دا خو تقریبا 1.5 کاله کېږي. نو دغه چې موږ یو سپینږیری بل ته کیسه کوي بل سپینږیری بل ته کیسه کوي به دا کیسه سره روانه وي دغه ته. نو دغه خاصه چې مجاهدین ما سوله دی اوبه ورخصي د مجاهدین اوبه کې د مجاهدین ته اوبه ورخصي دی وایي چې درې دغه سپینږیري چې دا کیسې کوي وایي درې پیغلان وي دغه بیرغې د مجاهدینو بیرغې وزار سوی دی لګېدلی دی
دې هغه بیرغ چسپ چت کړی دی او دا شعر یې ولیدي ورکه په میوند کې شهید نسی زما لاله او بېننګۍ ته دي ساتي یو شعر یې لا بل هم ویلی دی نو دغه مجاهدینو د دې د غیرت په خاطر سره یو جذبه برته په مخه واخیسته نو په دغه وخت په دغه ورځ کې انګریز مات شوی دی نو دا په دغه ورځ شهیده شوی هم ده دغه د کاکریز په خوا د خامخا د دوی شوی دی نو دا انګریز بیا تللی پر تنګړي پر دره ایستلی دی تللی دی نور شهیدان یې هغه دي د کندهار د شهیدانو چوک چې ورته وایي چې دا شهیدان هلته بیا شهیدان شوي دي جنګ هلته بیا ورسره مښتي دي دا خو ډېر غټ جنګ و نو بیا دغه و چې انګریز دلته ماته خوړلې ده ننګیالی او توریالی ملالی دا زموږ غازیان کتاب لیکوال محمد ولی زلمی د نفت الله خالقین د کتاب شیپورهای پیروزی میوند د 453 مخ په حواله لیکلي کله چې د زیات مرګ ژوبلې په نتیجه کې میوند فتح او افغان غازیان د خپل شهیدانو د خخولو په تکل کې غازی سردار محمد ایوب خان پوښتنه وکړه چې د غنجلې څوک د چې په داسې نازک حالات کې په خپل ملي لنډیو افغاني لخر په ننګ او غورزنګ راوست جواب ورکړل شو چې دا ملاله د یو چوپان لور او د میوند کشکي اوسیدونکې ده بل ورته ویل چې دا ډیره زړوره وه د غازیانو ترڅنګ باید ښخ شي ایوب خان وویل ښه وایاست ملایانو او ملي مجاهدینو د بخښنې دعا ورته وکړه او هملته یې خاورو ته وسپارله لیدونکو دغه موږ چې کوم ځای کې ولاړ یو تاسې به مخکې خبرو کې واورېدل دلته نو هغه ځوانان هغه جذباتي ځوانان چې د یوې پیغلې په یو غږ سره راوچت شو او غیرت یې وکړ او د جګړې نه په شا نه شو نو ځان قرباني کړ خو مګر هغه جګړه یې وګټله نو دغه ځای چې تاسې ګورئ نو ډیره یو غټه ساحه ده چې ځینو ځایونو کې نښې شته دی نو دا نښې معلومیږي چې دغه ځای کې قبرونه و چون وخت ډیر شوی دی تقریبا یو قبر دغه ګور مالګي بله بالکل وعلیکم السلام جوړ په خیر ساتي خده په خیر تقریبا شل کال مشکل چې دلته راغلی مزه دغه بیا چې دغه کله یو مشر چې دغه په وخت کې قبر ښه جوړ خوندور نه دی بالکل و دا قبر ګور او په خپل بیا ایوب خان هم په دغه جګړه کې لګیدلی و کنه خپل ایوب خان د خلک دغه کیسې کوي چې باندې په دغه کې د خپل په دغه کې هغه منار په دغه کې لګیدلی دی خو ځای نه دی معلوم هغه خواته دی و خو داسې دی چې دغه که اوس د په هغه وخت کې اوس ګوره مجاهدین راواخلي یو نښانه پر جګه کې هلته یې ولیکي که چیرې په هغه وخت کې دا چې سوی وایي چې معنا هر یوه ته خپله خښته ولاړه وایي خپل نوم و د پلار نوم د نیکه نوم باندې وایي نوم د قبرونه نه سره ورکېده لیدونکو د میوند جګړې سره تړلي ځینې شهیدان په ښکته ځای کې هم دي چې یو څه مزل دی ورته نو هلته به ورځو نو هغه هم د همدغې د ملالې میوند چې کوم وخت کې شهیده شوې ده نو بیا همدغسې د دې ځای نه چې کله جګړه شروع شوې همداسې ښکته لاړ دی او بس په هماغه ځایونو کې نو کوم ځای کې چې غازیان ورسره په جګړه بوخت وو همغلته بس شهیدان شوي دي او بیا یوه لویه هدیره جوړه کړې ده چې تاسو ته به معلومات هلته وړاندې کړو ویډیو به هم درته وښیو نو موږ ورځو بس یو څه مزل دی ورته
لیدونکو دغه هدیره چې تاسو ګورئ دا نو د هغه غږ قرباني دي یا هغه غږ چې ملالۍ میوند کړو یا هغه ټپای شي ویلې وه نو د هغې په غږ کې نو بیا دومره قوت او جذبه وه چې دغو ځانونه قرباني کړه خو له جګړې په شا نه شوه دا نو د میوند شهیدانو په نوم باندې یادېږي او لکه مخکې موږ وویلې چې کله هغلته هغې ځای کې نو دا جګړه شروع شوه او همداسې دا دښتې او دا ټول ځایونه غازیان او د دې ترڅنګ انګریزانو سره په جګړه کې بوخت وو نو دا ټوله دښتې دا پخوا دا ونې او دغه خو اوس بوټي کېښودل شوي خو دا یو دښته وه نو په دغه دښته کې همدغسې چې کله انګریزان په شا ځي او دلته غازیانو سره په جګړه بوختي دوی هم پکې شهیدانېږي او هغوی هم پکې تلفات ویني بیا همداسې مخکته ساحو ته همداسې پسې کندهار او مرکز او همداسې ماتې خوړلې ده نو دلته یو څلی هم ولاړ دی دغه څلی په تړاو به هم معلومات تاسو ته درکوو او د دغه ځای ویډیو به هم تاسو ته ښایو چې څومره شهیدان د انګریزي ښکېلاګرو د جګړې په مخامخ جګړه کې لاس ورکړي دي دغه هیواد نو دغه څلی چې تاسو ګورئ دا څلی نو هم د شهیدانو په نوم باندې ودرېدلی دی لیدونکو دغه هدیره کې کوم څلی چې تاسو ګورئ دا نو د میوند جګړې د غازیانو د بریا په یاد کې جوړ شوی دی چې هغه وخت کې سردار محمد ایوب خان او د هغه لور ملاله میوند چې د انګریزانو پر وړاندې وجنګېدل او د دې ترڅنګ بیا هغه وخت کې د وزیر محمد ګل خان داخله وزیر یا د کورنیو چارو وزیر نو دغه څلی بیا د غازیانو په یاد کې رغول شوی دی تاریخچه یو څه لیکل شوی ده خو ځینې نښې لږ یو څه تتې شوي دي نو سم سړی پرې نشي پوهېدلی نو تمه ده چې تاسې دا خپرونه را سره لیدلې اوسي تر بلې خپرونې چې جاوید رازمند او د کمرې په برخه کې سید قضاوت معصومي ستاسو په درانه چوپاړ کې حاضرېږو موږ ته اجازه راکړئ هر چیرې چې یاست ښه اباد اوسئ د خدای په امان